سالې وایي طالبان د پاکستان لخوا د افغانستان د ورانولو لپاره ټاکل شوې ډله ده. دا چې د افغانیو او بانکونو د سقوط په اړه یې څه ویلي، جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پخواني حکومت لومړی مرستیال امرالله صالح وایي طالبان د پاکستان له لوري د افغانستان د ورانولو په هدف رامنځته شوې یوه ډله ده. امرالله صالح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې طالبان د پاکستان له لوري هغه رامنځته شوې ډله ده چې د افغانستان له ورانولو او د افغانانو له وژلو او ځورونې پرته بل هیڅ شی موخه نه لري. هغه زیاته کړې د خصوصي بانکونو سقوط د حقاني شبکې په لاس کې د مرکزي بانک واک او د بهرنیو آثارو د تبادلې مخنیوی، په کابل کې د سرای شهزاده تړل کېدل، د ګمرکي عوایدو چور، د نشهیي توکو د کار زیاتوالی او دغه راس یو لړ نورې کړنې هغه څه دي چې ښایي جبران یې ناممکن وي. نوموړی وایي روانو حالاتو ته په کتو به د افغانیو سقوط دوام ولري او په خبره یې که طالبان فکر وکړي او د خلکو پر غوښتنو عمل وکړي بیا امکان شته چې د حالت کنټرول شي. امرالله صالح زیاتوي تر هغه چې نظام داخلي او نړیوال مشروعیت نه وي ترلاسه کړی، افغان ولس به له هېواد نه تښتي او هیڅوک به د طالبانو تر واک لاندې پانګه اچونه ونه کړي. د تیر حکومت لومړی مرستیال امرالله صالح داسې مهال دا څرګندونې کوي چې افغانۍ د هر ساعت په تېرېدو د امریکایي ډالرو پر وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکوي او ورسره په هېواد کې د خوراکي او سون توکي بیې هم مخ په لوړېدو دي. یوازې په تېرو 2 ورځو کې د خوراکي توکو په بیو کې تر 500 افغانۍ لوړوالی راغلی او د سون توکو په هر لیټر کې 11 افغانیو لوړوالی راغلی. تېره اونۍ یوه بورۍ 50 کیلویي وړه په 2250 افغانۍ، خو نن بیا یې نرخ تر 2800 افغانیو پورته شوی دی. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه څه نظر لرئ، نظریات مو کومنټ کې راسره شریک او چینل سبسکرایب کړئ.